د دره نور وایګل سیمه ده، لاندې برکوټ دی، دې نه اخوا بیا د دوی د لغمان سره سرحد لګي. دلته داسې کلي شته چې هلته نه د موټر لاره شته او نه د پیدرو لاره وي. خلک چې دی په دغسې لارو باندې مزل کوي. دا هم د تاسو ته چې ښکاري یو لاره ده او خلک چې دی ترې استفاده کوي. غریبي ډېره ده. داسې خلک موږ ولیدل چې هغوی پاس غرونو ته خیږي، چې ګر چاپېره دلته غرونه دي، دې غرونو ته خیږي او د دې ځای نه وچ لرګي په ملا باندې رابار کړي او لاندې سیمې ته راوړي. یو من لرګی چې دی په 50 افغانۍ او یا 55 افغانۍ باندې خرڅېږي. دوی چې ډېر کوشش وکړي نو همدغه یو من لرګی راوړی شي. د سیمې خلک وایي چې شین بوټی به په غر کې څوک نه وي او هغه ونې چې هغه پخوانۍ دي یا وچې شوي یا په نورو طریقو باندې هغه خرابې شوي، هغه ونې چې دی خلک راوالی شي او بیا لاندې سیمو ته یې راوړي. د همدې وایګل سیمې نه دغه لرګی د جلال آباد ښار ته او یا خیوې ته یا د دره نور نورو سیمو ته وړل کېږي او هلته بیا په 100 افغانۍ او یا په 90 افغانۍ دا خرڅېږي. غنم کرل شوي خو اوس ریبل شوي دي. دلته خلک بوس نه ساتي د غنمو. وجه یې دا ده چې ترېشل راوړل دلته یو غټه ستونزه ده، ځکه چې د موټرو لپاره لارې نشته. نو خلک همدغه د غنمو همدغه وږي غوڅوي او دا بیا بلې سیمې ته انتقالوي او هلته تر غنم وباسي. د خلکو کاروبار نشته ډېر. زیاتره ما ولیدل هلکان، ځوانان هلکان، هغوی سترګې پرنجو تورې کړي او په خولیو کې ځان سره ګلونه ویښي وي او همدارنګه د کلاشینکوف ګرځول دا هم یو فیشن دی. هغوی سره چې موږ خبرې وکړې چې آیا تاسو یا دښمني لرئ یا د بل هدف دپاره دا ګرځوئ، خو هغوی ویل چې نه، دا دلته یو فیشن دی او پخوانی فیشن دی او موږ ته راپاتې دی د پلار او د نیکونو او د هغې وجې نه موږ دا ګرځو. مالداري پکې ډېره ده، هر چا سره غواګانې دي، همداسې چې دی خلکو وزې ساتلي دي. په دې غرونو کې بیا هر ډول ځناور هم شته، خو شیر پکې نشته. نور چې دی مختلف ځناور پکې شته دی چې وخت ناوخت سره تاسو لیدلي چې خلک تر دې ځای ته ښکار ته راځي. په عمومي ډول خلک حالاتو نه د هغه سیمو نه حالاتو نه خبر نه دي ډېر او دلته په خپل ژوند کې بوخت دي. ذهني ارامتیا پکې ډېره ده، خلک ارامه دي. موسیقي خلک پکې ډېره خوښوي، ټیپونو ته ډېر خاص پوښونه یې ورکړي او د مختلفو لارو نه دوی دغه کیسټ یا پیدا کوي یا MP3 پیدا کوي او هغه بیا دلته دوی ډېر په خوند سره اوري. الله دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او تاسې د دره نور دغه سیمه چې وایګل ورته ویل کېږي وګورئ. لاره یو څه خرابه ده، ستونزمنه ده، خو را رسېدلې ممکن دي. مننه.